مکه مکرمه کې د حق او د باطل معرکه روانه سوله او دا معرکه در سره روانه ده او دا معرکه به در قیامت پورې ځان رسوي چې کم چاته په مکه مکرمه کې لږ ګړی مخکې خلکو په صادق او په امین باندې ویل د دې ورځې څه وروسته چا پر هغې باندې د ساحر نوم کښې شوی چې دا جادوګر دی، چا پر هغې باندې د کاذب نوم کښې شوی چې دا درواغجن دی، چا پر هغې باندې د مجنون نوم کښې شوی چې دا لیونی دی، چا پر هغې باندې د کاهن نوم کښې شوی چې دا کوډګر دی. بس ابولهب د دې ورځې څه وروسته بل کار پرې شوی، زما یو کار دی چې مکې مکرمې له کوم نه وارده خلک راځي، ناوله د قبایل راځي او د اطرافو څخه خلک راځي، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه نوارده خلکو ته د کلمې دعوت ورکوي. لیکن ابولهب بس ټوله ورځ د پیغمبر علیه السلام باندې پسې دی، د سهاره څه د پیغمبر دروازې ته انتظار دی چې کله هغه راوځي پر کم طرف ځي دی ورباندې پسې دی چې هغې په کم ځای کې کومو خلکو ته خبره کوي. ابولهب دستي وایي خلکو دا زما وراره دی، دا لیونی دی، دا جادوګر دی، دا مکار دی، دا فریبګر دی چې د دې په مکر و فریب کې څوک رانسي او سکی غزې باندې د لپه د خارو ډکه کې پیغمبر علیه السلام پر مخې ورو پاشي، هغه خلک ځین روان سي، پیغمبر علیه السلام پر غزې پاتس. نو د ابولهب ټوله ورځ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مقابله ده. د ابولهب کور والا ام جمیل ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد حرم ته راځي د عبادت لپاره، هغې د ځنګلو د غرو څه بوټي وازغي راوړي او پیغمبر علیه السلام په لار کې اچوي چې دی د حرمه څه بند سي. وامرأته حمالة الحطب، د هغې زنانې به بوټي راوړل د پیغمبر په لار کې اچول. د هغې دوه زامن د پیغمبر علیه السلام زومان دي، هغې خپلو دوو زامنو ته دا ویل چې د پیغمبر لوڼو ته به ځای پر ځای طلاق ورکوئ، بس که مې نه کوې ور زما د طرفه آک یاست. په هغه ظالمانو کې یو رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مخامخ، په دوی کې ډېره ستړې او ډېره سپکه وله چې چاته مخامخ د لور طلاق ورکوه. نو پیغمبر علیه السلام ته مخامخ د لور طلاق ور وغورځوه چې ستا لور پر ما طلاق. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زړه درد وکړ، پیغمبر علیه السلام هغې ته شرا وکړه ول الله تعالی دې د خپلو مزریانو څه یو مزرۍ در باندې مسلط کړي. د شام په سفر کې روانو، الله تعالی یو ځنګلي حیوان پر برابر کې د پیغمبر د شرا برکت الله ته سره څیرې کې سره ټوکړې ټوکړې کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به حرم ته راتلی، ما درته ویل د حق او د باطل د معرکې عجیب داستانونه